الف لام میم الف لام میم. زمونږ تګلاره به داسې وي الف لام میم الله اعلم بمراده فی ذلک. الله په خپل مقصد او معنا د دې آیت باندې د دې ټکو باندې خپويږي او مونږ ور باندې ایمان ده. د سوره فاتحه نه وروسته سوره البقره دا دوهم سورت ده په ترتیب مصحف عثماني کې. سوره فاتحه مکی و لیکن سوره بقره بیا مدنی ده. مدنی سورت دا معنا چې د هجرت نه وروسته زمانه کې نازل شوی وي، بلکې سوره بقره کې ځینې داسې آیاتونه دي چې هغه د ټولو نه په ټول قرآن کې وروسته نازل شوي دي. چونکې د قرآن عظیم الشان دغه ترتیب په دې کتاب کې په دې مصحف کې علماء کرام فرمایي چې دا هم د الله په وحی باندې شوي دي. کله به چې کوم یو آیت را نازل شو یا به یو سورت را نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم به خپلو کاتبینو ته چې کوم یو کاتب لیکونکی د قرآن به و هغه ته به یې امر وکړلو چې دغه آیت را واخله په پلانکي سورت کې د پلانکي آیت سره یو ځای ولیکه او دغه سورت د هغه سورت سره یو ځای که مخکې او وروسته. نبی صلی الله علیه وسلم به دوی ته امر کول. نو نتیجه دا شوله چې یو عظیم الشان قرآن د دې نه تیار شو. نو سوره بقره اگر که مدني ده وروسته نازله شوې ده، سوره فاتحه مکی ده دا مخکې نازله شوې ده، او د سوره بقره نه مخکې ډېر سورتونه نازل شوي دي، هغه ټول شاته کړل شو او بقره مخکې کړل شوه. دا د الله عز وجل په امر سره او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی سره ده او دا د قرآن اعجاز ده. د سر نه د الف نه تر یا پورې الف لام میم نه تر والناس پورې قرآن وګورئ ته به وایې چې اول نه داسې په یو ترتیب دا ټول قرآن نازل شوی ده. ته به وایې دا د قصې سر شروع شوی ده او په قصه باندې ختمیږي او سره د دې نه په 23 کالو کې د قرآن تکمیل ته رسېدلی ده. نو دا د قرآن اعجاز ده. سوره بقره دا ډیر عظیم الشان سورت ده. حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا سورة البقره. سوره بقره دا تاسو ولې تلاوت کوئ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. سوره بقره زده کوئ ځکه د دې زده کول دا برکت ده او د دې پرېښودل خوشي کول دا حسرت او افسوس ته او تاوان ده او مقابله نشي کولی د دې سره بطاله یعنی سحره او جادوګر. بقره صورت دا د جادوګرو یو قسم مقابل ده. جادوګر کوډګر د سوره بقره مقابله نشي کولی. داسې روایت هم شته چې کوم کور کې د ورځې سوره بقره تلاوت کړی شي نو 3 ورځې شیطان دې کور ته نشي داخلېدلی، او که د شپې چا تلاوت کړله یو کور کې 3 شپې شیطان علیه اللعنت دې کور ته نشي داخلېدلی. یعنی هغه سرکشه شیطانان او دا سحر او جادو دا شیان ټول په دې سرکشه شیطانانو باندې کېږي. نو سوره بقره ډېر عظیم الشان صورت ده. ځینې روایاتو کې داسې راځي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه 12 کاله کې سوره بقره زده کړې ده. خو 12 کاله کې سوره بقره دا نه معنا چې لکه مونږ تاسې چې زده کوو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، نه د هغوی زده کول به داسې وو چې د قرآن الفاظ سره له ټولو معناګانو مقاصدو څومره چې حکمتونه او مفاهیم به په دې قرآن کې موجود وو هغه به یې ټول ورسره زده کوله. به هر حال سوره البقره دا تقریبا 280 آیاتونه لري او د قرآن دوهم نمبر سورت ده او اوږد سورت ده. نو موږ تاسو ته پکار ده چې دا تلاوت کوو او دا زده کوو خامخا. هر کله چې دا مدني سورت شو نو د مدني سورت
عام قانون او اصول داوي چې په هغې کې لوی لوی سبقونه د توحید رسالت د دې سره سره د اثبات د قیامت سره سره په جهاد باندې په هجرت باندې د الله په لاره کې د مصرف انفاق فی سبیل الله د الله د دین دپاره پیسې مصرفولو باندې زیات تاکید کوي لوی لوی سبقونه یې داوي او همداشان نور سبقونه ورسره وي د کفر خلاف د شرک خلاف او بل مدني صورت کې د منافقینو خلاف باندې مضامین ډېر چړلی کېږي نو همداسې په سورې بقره کې هم توحید چړلی کېږي لا اله الا الله الله عز وجل یک یو د قابل د مستحق او د عبادت چې د یک یو الله ده د دې لپاره دلایل دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر ده په دې باندې دلایل دي قیامت برازي او دا ضروري ده ولی برازي دا دلایل دي او څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي دا فضائل او ضرورت او د جهاد مفاهیم او نور انواع خصوص بقره الله رب العالمین په دریو خلقو باندې شروع کوي درې قسمه خلق به کې چړلای کیږي اول ځل اول 15 آیتونه چې دي دا د سچ مؤمنانو په متعلق باندې دي اول آیت نو واخله تر 15 آیت پورې سچ مؤمنان بیا دو آیتونه منځ کې چې کوم راځي دا سچ کافران چې ښکارا څوک کافر وي دین وروسته بیا مسلسل 14 آیتونه دا 14 آیتونه دا بیا د منافقینو په متعلق باندې دي چې نه په خلق چې نه مؤمن وي او نو سچ کافر وي یعنی په خلق مسلمان او په ځړه کافر دا ډېر خطرناک خلک وي د دې په حق باندې سوره بقره 14 آیتونه مسلسل شروع کړي دي نو الله دې موږ تاسو د منافقینو دي علامون او د عاداتونه او د دوی د عقایدونو دې موږ تاسو الله پاک وساتي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم دی الله داسې الله الرحمن چې کامل مهربان ده الرحیم داسې الله چې نهایت رحم والا ده داسې الله الرحمن چې مهربان ده په رحمت عام سره په دې دنیا په هر چا باندې هم په مؤمنانو هم په کافرانو الرحیم داسې الله چې مهربان ده په رحمت خاصه سره په آخرت کې یوازې په مؤمنانو نه په کافرانو الف لام میم الف لام میم زمونږ تګلاره به داسې وي الف لام میم الله اعلم بمراده فی ذلک الله په خپل مقصد او معنا دي دی آیت باندې دي ټکو باندې خپويږي او مونږ ور باندې ایمان ده دغه رقم ټکی چې دی الف لام میم ورسته راځي نور پسې الف لام میم را الف لام میم صاد یاسین طه عین سین قاف حامیم نون قاف مختلف قسم د سورتونو په سر کې یو څو ټکي راځي دې ته په عربي کې مقطعات ویل کېږي حروف مقطعات جدا جدا کټ کټ حرفونه لکه موږ تاسو چې الف با تا اساس دغه الف با تا ثا جیم دې ته حروف مقطعات ویل کېږي د دې حروف مقطعات په معنا کې اختلاف د مفسرین ځینې مفسرین او صحابه کرام هغوی وایي چې دا حروف مقطعات چې دي دا هغه متشابه آیتونه دي چې په معنا باندې سوا د الله نه هیڅوک نه پوهیږي دا یو راز ده الله عزوجل د خپل ځان سره ساتلی ده د دې په معنا باندې څوک نه پوهیږي یو امتحان ده نو معنا به څه کوي چې بس زمونږ په دې باندې ایمان ده چې الله د دې نه مقصد څه شی وي پیغه زمونږ ایمان ده نور الله خو پوهیږي په خپل مقصد باندې او ځینې نور مفسرین داسې تر صحابه کرامو پورې هغه وایي چې نه معناګانې شته معناګانې مختلفې معناګانې دي لیکن په تعیین کې په تخصیص کې بیا یقین نشته څوک خاصه معنا نشي ورنه راخیستلی څه تفسیر راخیستلی شي خو هغه به یقیني معنا مراده نه وي نو بیا هم محکمات نشو متشابهات شو څوک وایي چې نه دا د هر یو صورت د خپل نوم ده بس دا یې نومونه دي
ما الف لام میم ذلک الکتاب دا تلاوت کړه، دا معنا سوره بقره می تلاوت کړه. ما یاسین تلاوت کړه، څه معنا سوره یاسین می تلاوت کړه. نو څوک وایي چې دا نمونه دي، څوک وایي چې د نمونو سره سره دا کافرانو ته او عربو ته د قرآن دښمنانو ته یو چالش دی، یو چلنج ده. څه معنا؟ یعنی دوی ته تحدي ورکول دي، دوی مقابله ده چې وګورئ تاسې قرآن نه منئ ای خلکو، ای عربو، لوی لوی ژبور خلک یې. عرب چې په ژبه کې ژبور خلک دي، الله فصاحت او بلاغت ورکړی ده. دې وجه نه سوا د عرب او نور خلکو ته عجم وایي. عجم ګونګیانو ته ویل کېږي چې ګونګ وي، مونږ تاسو دوی عجم وایي. نو الله وویل چې تاسو ته ګوري تاسو خو عرب خلک او دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې 40 کاله تیر کړي دي او الف با تاسو یې چیرته نه زده، تعلیم نه ده کړی، استاد نه لري، هیڅوک هم دا نشي ثابتولی په ده باندې چې د دې یو الف با تاساس د وي. دا خو بې تعلیمه انسان د تاسو ته معلوم ده. اوس وګورئ، غوږ ونیسئ، کومې خبرې چې تاسو ته کوي دا د ستاسو ټکي دي، الف لام میم. منترې نه درته وایي، د پرښتو خبرې نه درته کوي، د جنیاتو د پیریانو خبرې نه درته کوي، د عجمو خبرې نه درته کوي، په عربي کې درته قرآن وایي. خو که چېرته تاسو د دې قرآن مقابله کولی شئ، نو د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امي ده، د ده د خبرو مقابله وکړي، د ده په شان باندې خبرې راوړئ. یعنی دا د قرآن اعجاز د حقانیت ده چې حروف مقطعات به عربو ته ویلې الف لام میم، نو دوی به متوجه شول چې او دا خو زمونږ ټکي دي. نو چې قرآن به شروع شو ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، نو بیا قرآن بیا خپله سړی ځان ته راکش کوي. نو ډېرو خلکو په دې باندې څه ایمان به یې راوړل. نو یو طرف ته به عاجزه شول چې او رښتیا خبره ده، محمد رسول الله خو تعلیم نه ده کړی، نه شاعر ده، 40 کاله او اوس داسې عربي وایي چې ټول شاعران به ناکام وو د قرآن په مخ کې. نو دا حروف مقطعات الف لام میم دا یو قسم دوی ته د قرآن حقانیت ثابتوي. هر حال په هر حال چې هر څه معنا وي، خو موږ تاسو به انشاءالله په ترجمه کې داسې کوو هر وخت چې د دې معنا او مقصد به الله ته سپارو او خپله به د ایمان اظهار کوو ورباندې. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، ذلک الکتاب دغه قرآن ده، دغه هغه کتاب ده. ذلک دا آیاتونه چې پتا تلاوت کیږي یا در سره وعده شوی دی، یا کوم سورتونه او آیاتونه چې نازل شوي دي، الکتاب دغه قرآن ده، هغه قرآن چې تاسو درکولی کیږي ای حبیبه. لا ریب فیه، نشته هیڅ شک او شبه نشته فی په دې قرآن کې چې دا د الله له طرف نه نازل شوی نه ده، دا په حق دی الله له طرف نه نازل شوی کتاب ده، او په دې خبره کې هیڅ شک او شبه نشته. او ای مؤمنانو تاسو په دې کې شک مه کوئ. هدى للمتقین، دا داسې کتاب ده، هدن چې دا هدایت ده، لار خود ده، رهنما ده للمتقین، هغه متقیانو پرهیزګارانو دپاره. یو معنی دا شو، دا داسې کتاب ده چې هدایت د متقیانو دپاره. یا دا معنی هیڅ شک او شبه نشته په دې قرآن کې، په داسې حال کې چې د هدایت د متقیانو دپاره. اوس قرآن خو د ټولو دپاره هدایت ده، پیغمبر د مطلق انسانیت دپاره هدایت ده. خو دلته د هدایت نه مقصد دا ده چې د دې قرآن نه فایده اخیستل، د دې قرآن نه لار موندل او په دې قرآن باندې مقصد ته رسېدل، دا یوازې متقیان او مؤمنان او مسلمانان ورنه فایده اخیستلی شي. نور کافرانو دپاره هم هدایت لارښود ده، خو دوی ورنه فایده نه اخلي. خو مؤمنان ورنه فایده اخیستې ده، قرآن ته کیني، قرآن باندې ایمان ده، د قرآن په ذریعه باندې درسونه اخلي، تربیت حاصلوي او د الله د عذاب نه ځان ساتي او جنتونه حاصلوي. نو قرآن هدایت د چا دپاره؟ متقیانو دپاره. متقیان څه معنا؟ پرهیزګاران، تقوادار خلک. عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه نه پوښتنه وکړه کعب ابن احبار چې ای عمره یا امیر المؤمنین، تقوا څه شي ته ویلی شي؟ متقین څه معنا چې تقوادار وي؟ تقوا څه ته ویلی کېږي؟ نو عمر رضی الله عنه ورته ویلی چې چېرته په اغزنه لار کې تللی، داسې یو ځنګل کې تللی چې اغزي وي شاوخوا ټوله، هغه ورته ویلی او وایي ښه هلته نو ته څه کوې؟ په اغزنه لار کې چې ځې نو ته د ستا هغه څنګه وي، طریقه کار څنګه وي؟ نو هغه ورته ویلې زه ډارېږم ډېر زیات او د جامې سره راغونډې کړم چې چېرته ونه نښلېږم، چېرته مې
اغزی را ایسار نه کی زخمی می نه کی نو ډیر په ډار باندې او د جامو د راغونډولو سره بیا مخې ته روانې ملار او پاس وایم دغه تقوا ده چې په زندگی کې دی به داسې ته چلیږي چې هسې نه چېرته مې شیطان ګیر نه کي چېرته نقصان رانه ونه شي چېرته الله رانه ناراضه نه شي د الله په چې څومره اوامر دا به عملي کوې او د کوم شي نه چې منې کړی دې نه به ځان ساتي احتیاط به کوې ډېر زیات سترګې به نه پټوې نو دې ته ویلی شي تقوا به هر حال د تقوا ډېر تعریفونه کېږي نو الله وایي چې قرآن هدایت د چا دپاره متقیانو دپاره خو خپل هم تعریف کوي الله د متقیانو چې د دې متقیانو څو نښې نښانې دي اوله نښه الذین دا متقیان هغه خلک دي یؤمنون بالغیب چې دوی یقین کوي بالغیب په غیب باندې ایمان راوړي یقین لري په غیب باندې یوه نښه ویقیمون الصلاة او بل دا چې دوی اقامه کوي پابندي کوي د لمانځونو همیشه او دائم منځونه کوي دوه نښې ومما رزقناهم ينفقون او دی هغه څه نه چې مونږ دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی مصرف کوي درې نښې ایمان بالغیب څه معنی هر هغه شی چې د سړي دی سترګو نه پټ وي په سترګو یې نشي محسوسولی خپل حواس یې نشي محسوسولی نه یې اورولی شي نه یې لیدلی شي د حواسو نه پټ ده لیدلی دی نه ده او تور باندې ایمان راوړي دا غیب ده غیب معنی پټ شی آخرت مونږ نه ده لیدلی ایمان ور باندې لرو آمنت بالله وملائکته ملائکو باندې مونږ ایمان لرو ملائکه غیب ده وکتبه کتابونه تورات او انجیل مونږ لیدلی نه ده موسی هم لیدلی نه ده خو مونږ ور باندې ایمان لرو همداسې پیغمبران ډېر مونږ لیدلی نه دي ایمان ور باندې لرو یو پیغمبر هم مونږ نه ده لیدلی د حساب او د کتاب ورځ میزان تله جنت او جهنم تقدیر د خیر او د شر یو شی مونږ لیدلی نه ده خو لیکن ایمان ور باندې راوړو الحمدلله په زړه کې زمونږ یقین ده چې او دا خبره حق ده نو دا اوله صفت متقیانو ده الله دې مونږ تاسو کې کمال ته ورسوي نو ایمان سره یقین لازمي ده چې یقین ولري او دویم ويقيمون الصلاة والمنزونه قائموي الله داسې نه وایي چې المنزونه کوي بلکې الله وایي المنزونه قائموي د المنزونو اقامه دا معنی چې المنزونه د ټولو شرایطو سره برابر کوي پوره او سالم منځ کوي او همیشه یې کوي ادامه ور باندې کوي اقامه دا معنی همیشه یې کوي داسې نه چې کله یې کوي کله یې نه کوي نو په المنزونو دوام او په شرایطو برابر دې ته اقامه ویلی کېږي دا دویم صفت متقی ده دریم ومما رزقناهم ينفقون او دغه څه نه چې مونږ ورکړي دي دوی ته کوم مال او حال مو ورکړی وي فصلونه او کروندې وي یا څاروي وي څه چې په ده باندې زکات لازمیږي ينفقون دوی مصرفوي مفسرین فرمایي دلته د انفاق فی سبیل الله نه ځینې فرمایي چې خالص زکات مراد ده چې کوم فرضي زکات په ده باندې ده که هغه په هر مال کې وي دا خو په اخلاص باندې ورکوي څوک وایي چې نه د الله د رضا دپاره خپل مال مصرفول خپل هر شی چې وي دا مصرفول دا انفاق فی سبیل الله ده نو که هغه فرضي زکات وي که په خپل کور باندې خرچه وي که په خپلو خپلوانو باندې مصرف وي که د دین د نصرت دپاره مصرف وي دا ټول پکې راځي دا د متقي نښه ده نو انفاق فی سبیل الله دا د تقوادار نښه ده او په ټولو کې بهترین انفاق بهترین مصرف چې ده هغه د مسلمان مصرف ته چې په خپل کور والو باندې کوي په خپل اهل او عیال او په خپل بیبي باندې چې څوک خرچه او مصرف کوي دا په ټولو هغه نفلي صدقاتو کې بهترینه صدقه دي ته د مسلمانانو خبر وي یعنی څوک چې په خپل کور باندې خرچه ډیره کوي دی اسراف ته نه د ضرورت مطابق دا په ټولو کې بهترین مصرف ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو هغه سړی بختور ده چې د کور په کارونو کې کنجوسي او بخیلي نه کوي او نور چې دی هغه فرائض د زکات هغه بیا لوی لوی مسلې دي هغه بیا د علما کرامو نه د فقه نه بیا پوښتنه کوي خو دلته دریم علامه ذکر شوله چې هغه انفاق ده مصرف کول دي څلورمه والذین دا هغه خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل شوی دی الیک تا ته حبیبا نازل کړی شوی دی